دا یو ډیر اهم پیغام دی. دا ویډیو ګورئ بیا در سره نور خبرې کوم. زمارونو دا خبره په غور باندې واورئ. کابلیان غواګانې بیزې ګډې او دغه خرسۍ چرګې خو چې چرګه ته هم وانه لئ دلته تې زمونږ ګاونډ کې 3 کسانو غواګانې واغشتې او چې ری ولي نو شپه کې مړه شي. نو مهرباني وکئ دا ویډیو چې څومره شیر کولی شئ شیر یې کوئ، خو چې د کابلیانو نه ګډه نه بیزه نه غوا بالکل چې هیڅ شی ته وانه لئ. ښه اوس د خدای تعالی فقیر و هغه ته قسم دی غوا غشتې وه او تقریبا 15 غنټې وشو چې مرداره شوه. دی ولا داسې څه ورکوي که نه دا بالکل نامنونکي خلک دی. دا خبره 100% صحیح ده، پوه شي دا ښه کنفرم خبره ده. او داسې 4-5 کیسه زمونږ په کلي کې وشول او زمونږ خپل حکومت له دا خواست دی چې نن یې لرګولی شئ که نه نو سبا له وله مه ګورئ. بس ډانګ پکې دی دا بالکل نه محترمه خلک دی، نه منونکي خلک دی بالکل چې بسي په سکندونو کې اوچت کوي. دا مو پولیس لم خواست دی، حکومت لم خواست دی. تاسو اورئ د ګرانو کتونکو کوم افغانیان چې افغانستان ته واپس ځي نو کوشش وکړئ د هغوی نه غواګانې چیلې او داسې نور قسمه ځناور ترې نه مه اخلئ، ځکه چې ډېرو ځایونو کې دغه واقعات شوي دي. دغه کسانو دغه ویډیو کړې وه. دا یو ډېر اهم پیغام دی. دا مخکې شیر کې